محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دا سورة البقرة دا دا مدنی سورت تے. دا دا قرآن کریم پا سورتونو کی لوی سورت تے او معظم سورت تے. فضائل بے انشاءاللہ الرحمن پخپل زیبان دے رازی. مسائل پکې مختلف دی او ډیر دی. څنګه چې فضائل سیوا دی او ډیر دی دغه شانته مسائلم مختلف دی او ډیر دی په کثرت سره دی. په اول د دې کې دا اول حروف چې الف لام میم دی دیتا حروف مقطعات وائی. دا په قرآن کریم کې مختلف سورتونو کې راغلي دي. نو ټول حروف مقطعات سوار لستی. دا نصف د حروف الهجاو دے. دا پاولا کی الف با تا سا دا قیدے پا دے اولا صفحہ بانش دا کم حروف دے دیتا حروف هجاوائی دا داغی نیمہ دا. دا په یو کم دیر سورتونو کې راغلي دي. الف او لام، الف او لام دا په 14 ځای کې راغلي دي په حروف مقطعاتو کې. ها او میم دا وځای راغلي دي. او طا سلور زایده. او کاف دا پکی یو زایده. او با او صاد او قاف او نون دا پکی پا یو زای راگلی دی. یو زای دی. یو زل ذکر دی. دا حروف مقطعات دیکھ دا ټولو نړومبی قول دا دی چې هي اسماء الله دا د الله تعالی نمونه دي. دا پکې لومبی قول دی. دویم قول دا دی دا اسماء القرآن دی. دا د قرآن کریم نمونه دي.
درم قول پا که دا دے اسماء الصور دی دا دو سورتونو نمونه دی او سلورم قول پا که دا دے سر بین اللہ و بین رسولہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا مینس کی او راز دے پنزم قول پا که دا دے نازل دی دا پارا دا تنبیح او دا خبرداری شپگم قول پا که دا دے دا نازل شوی دی دا پارا دا امتحان دا علماء ذکر دا حروف مقطعات دا پیو قول بانے دا متشابہات ندی او متشابہات پا قرآن کریم کی دا دا پارا دا امتحان دا علماء راغلی دی چی بحث پکی کئی کا نکی پکی متشابہات کی بحث دا قرآن کریم نکے آیات الصفات آیات الاضافات او متشابہات دا حکمن دا یو شے دی دے کے بس وقت بحث نکی دینا بخلق زان ساتی دا عمدہ و مفسرین و اقوال دی پدے کی کتاسو فکر کرائی دلتا بدارتا یو مسئلہ ذکر کم دی دکانونو کی پا بازار کی پلارا کی کسان گرزی شیون و سرائی اگائی کاغذ بانی حروف مقطعات چاپ کری او اگا خرسائی نو اگا خلق اخلی نو کورونو کی لگائی اس دا یو مسئلہ دا چھ حروف مقطعات دا اولی کلیشی دا دا صد پار کار کئی دا حروف مقطعات چھ پا حالت دا او دس کی پا پاک کاغذ بانی اولی کلیشی بیارا بند کلیشی نو دا دا دیرو بیمارو علاجم دے دا دا دیر خیر او دا برکت والا سیزم دے خدا علا چھ دا اولی کلیشی پاکا سیائے باندی اولی کلی دا بازار کی چھ خرسی کی دا دروپو دا پارا چاپ کری اگے کی بیادا سر نئی خواہ نو دا غا ما اخلی اچھ تاسو اینا اخلی کنا نو بس اگئی بے بند کی اس گا کی دے کنا نو زکا اگوی خرسی نو دا شے صحیح نہ دے لکا بازار کی دے اگا کاٹ خرسی گی بیان دے سوکا آگا شانتی لحاظم نہ کئی آسو کی چی خرسی پتہ نہ لگی چی داگو مودشتے و کنشتے یارا دا کم مذہب سڑے دے دا کم مسلک سڑے دے چا سرے تعلق دے سوکھ دے و سوکھ نہ دے زردے مخالف امکورا یاو دا لارو کی چی قرآن کریمون والا رازی اچھ واخلی قرآن مجدون و پسلور میاشتی قرض واخلی دا دا قرآن کریم بے حرمتی لگورا سلور میاشتی قرض دربانی ٹماٹر سوکنا خرسائی الوگان دربانی سوکنا خرسائی او قرآن کریم سلور میاشتی قرض واخلی اداسو کی چی خرسائی پتہ نہ لگی دا دشتے کنشتے دا کم گاڑی کی خودلی دا پاک دے دا پلیتے دا صحیح کی خودلی دی کہ صحیح نے دی نشل مسئلی دی پکی خواہ او دا توہین دا قرآن کریم دے دوی نماخ نہیں قرآن کریم چی ہادیہ کوائی اعلیٰ دکان تزائی اعلیٰ قرآن کریم ہادیہ کا پخ پلاس بانے بیاغراؤنا اگه تلاوت کوا دا دا قرآن کریم ادب و احترام دے نا صدا سے خونن چرو را دا بارزے کی پروتی ورزے کی نا دا زیادے دے خواہ نچوکی دا حروف مقطعات دا دا قرآن کریم معظم ہی سرا دا دیم دا کسانتی حکم دے خواہ الف لام میم اللہ تعالی عالم دے پماناد دے حروف بالنے ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب چی دے لا ریب فیہ
نشته دی هیڅ شک موجود پدې کې دې کې هیڅ شک نه دی موجود دې کې شک نشته طالبان دلته دوه خبرې کوي یو وایي چې ذالک راغلی دی او ذالک خو د پاره د قریبي اسم اشاره خو قریب ته کېږي دا خو بعید دی که قریب دی دا اسم اشاره چې د قریب راغلی دا د بعید راغلی دا نه قرآن کریم ته نو دا د پاره د عظمت شان ده چرتم چې ذالک ذکر دی نو د دې معنا به د پاره د عظمت شان وي نو داسې به وایي ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب چې دی لا ریب فیه نشته دی شک پدې کې نو شک پکې نشته ته به وایي چې ډېرو کافرو پکې شک کړی دی او کوي پکې څنګه پکې شک نشته نو اول جواب لا ریب فیه للعارفین شک پکې نشته د پاره د هغه چا چې هغه په مرتبه د معرفت کې دی عارف ګرځېدلی دی یا دا لا نفی دا په معنا د نهي سره لا ریب فیه شک مکوه پدې کې شک مکوه پدې کې یا دا خاص ته د پاره د مسلمانانو نو مسلمانانو په نسبانه لا ریب فیه شک نشته پدې کې یا دا پنځ د الله تعالی دې لا ریب فیه من عند رب العالمین شک پدې کې نشته د پاره د طرف نه چانا د رب العالمین نا د الله د طرف نه پدې کې شکا نشته یا لیس محل للریب دا د شک د پاره دینا دا کتاب د شک سره موافق نه دی لا ریب فیہ شک نشتے پدے کے ہدن ہدایت کون کے دے ہدن مرشد دے لار خودن کے دے ہدن مبین دے لار بیان ان کے دے للمتقین دا پارا دا متقیانو ہدایت کون کے دے متقین چاہتا ہوئی الصابرین الی التقوی آغا خلق چی آغا پا تقوی پا حال بانے مشرف دی بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی امر تغاڑا کی گدی اور چی اللہ دا کم سیز نہ نہیں کڑی دا غین ازان بندائی دا متقی دے علماء وی تقوی چی دا پدرے قسم دا یو دا عوام خلق تقوا دا عوام خلق بزان دا کفر نساتی ایمان بقوی کئی یو دا خواص و تقوا دا اگئی با امتصال دا اوامر و اجتناب دا نواہیو کئی اگئی با آغا کار کئی چی پا اگئی بانے اللہ امر کرے اگئی بانے با عمل کئی اللہ دا کم سیز نا منع کرے دا اگئی نا بزان لری کئی یا تقوی دا اخص الخواص لوی اولیاء صوفیاء و نیکان خلق دا غی تقوی دا چی کم شی دا اللہ دا ذکر ناو دا اللہ نا غافل کئی دے دا غی نمزان بچ کئی کم سیز دا اللہ دا ذکر نا دا دا پارا دا غفلت سبب گردے گی دا اللہ دا دین نا لری کی گی دا شریعت نا پی لری کی گی دے دا غی نا مستقل طور بانی زان ساتی او زانتی نہ بچ گئی بس آگا کار نہ کئی ندانا خواص و تقوانا اس اللہ دا متقیانو صفت کئی نیکانو خلق ڈالا ذکر کئی الذین دا متقیان آگا خلق نے یؤمنونا چی دا یقین کون کی دی بالغیب پغیب بالنے مانا اے منگا استاسی ایمان بالغیب دے ایمان بالغیب کے دا دے اللہ منو چالی دلے دے نا قدرت ملی دلے دے جنت منو لیدلے مدے نا دوزخ منو لیدلے مدے نا حساب و کتاب منو لیدلے مدے نا مرگ منو لیدلے مدے نا دا ایمان بالغیب دے دا یو صفت بید مومن یؤمنونا دی بیقین کون کی بالغیب پغیب بانے
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او دای با قائمون کی منزل رام یأتون بحقوقها الظاهریہ ظاہر چی دا منس کم آداب دی کم شرائطی دی کم ارکانی دی دے بانے براتلن کی دے بانے با عمل کئی دا سی بنی چی بیو دس با منس کئی دا سی بنی چی او دس نبنی خبر او منس بکئی خو عوام خلقو دا پارا دا ضروری ندا چی دا دی ورطا معلوم ہے چی دا فرض دی دا واجب دی دا مستحب دی دا سنت دی دا لازمی ندا لازم دا چی دا کم عمل کئی نو دا دی ٹھیکو کی کم عمل چی کئی دا دی ٹھیکو کی یو سڑی تا چاوے او دس کی فرض پی جنے ویلے فرض و مرض بانے نہ پوئے گم نے خواراشا بس بمبے تو ورلان دشو چارندہ میں شروع کو سر تے ورسو وی ٹھیک تے کہ غلط وی ٹھیک تے بس ویلے دگم یو دس تے بس اس گورا دا لازم انا دا چی دا دی منز او دا دی او دس پا دی جزیاتو دا علمی خود دمرا لازمی دا چی او دی پیجنی سی دا پاک دے دا پلیت دے دا روا دے دا ناروا دے دی بانے منز ماتی گی دی بانے نماتی گی دا سی کول پکار دی دا سی ندی پکار او چی عالم ورتکم مسئلو کی آغا مسئلہ دی زان سر پخا یادو ساتی او زان دی پی صحیح پوئی کی دا سنی چی دا مسئلے دی یو سر اوریدلے او یو نا او رو روانی او مزل کئی او کلے پا مخارا غستے زب پوئے گا او تن پوئے گی نا دا سنہ دا خواہ دا دا عام خلق دا پارا دا سنا چی منز دی سیز دا کی دا منز تلاوت دی ٹھیک کی صحیح دا دا منز دا پارا دی او دس ٹھیک کی دا منز وقتی سیو پی جنی او دا فرضو دا واجبو دا سنتو رکاتون دیو پی جنی وقت دیو پی جنی چی دی وقت کی منز کی گی او دی وقت کی منز نکی گی بس دم رکافی دا اس عالم کو اور سڑے نشی جوڑے دیکھنا اور سڑے قدا سی نشی کی دیکھنا چی پٹولو مسائلو دی خبرداری او دا خواص خلقو دا پارا استاجی دری سیزون دی دا باطن خشوع بائی خضوع بائی او اخلاص بائی صوفیاء بائی عام خلق بس منس کئی خاص خلق چی منس کئی اگا با دری وارا کارونا کئی خشوع بم کئی خضوع بم کئی او اخلاص بم پکی خشوع مانا دا منز با دا اللہ دا یری نکئی خضوع مانا دا منز با اللہ تعالیٰ تا پا عجزائی کئی او اخلاص مانا نیت بے خالص دا اللہ دا رضائی او دا اخلاص دا مراد اگا معارف دا باطن دی اگا با پیجنی نو دا غی سر با منز کئی خواہ دیو جنا صوفیاء وائی چی دا صوفی عالم پسی منز دا عام عالم دا منز نا بہتر دے زکا دا دی صوفی پا منز کے دا دری والا کارونا دا دی او اگا دری والا کارونا دا ظاہرم دی چی شرائط دی آداب دی او ارکان دی اغم پی جنی او خشوم پی جنی خضوم پی جنی او اخلاصم پی جنی او دا دی سرے کئی دا پسی بیا منز بہتر دے دویم خبر دادا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او دویم قائم ان کی منزل را منز بکے رو را اس چی منز دیو کا او دا منز سرا دا حلال و دا حرام و تمیز دیو کا باقی پتا بانے دا خپلو بچو گٹھا بچو تا روڑی پیدا کوا حلالا دالو عبادت دکھا وَمِمَّا او درم نمبر صفت دادے وَمِمَّا بازی دو آغانا رزقناہم چور کڑے دے منگ دیتا ينفقون داغین بخرچ کئی اللہ کمال در کڑے نا داغین بخرچ کے سخاب در کی وَمِمَّا بازی داغین بازی مانا لگا عیسیٰ داغین نگورا کم پٹے چیو بکی کی داغین لسم ورکے دا نو بکی کی داغین لسم ورکے زکا تاوانو تکلیف تی کم دے کر کم چیو بکی کی داغین شلم ورکوا شل دیری دی که یوا شل دیری نلس دیر شوی کنا شلم دی ورکل یوا روپی دا سر پرتی دی کال پی تیر شو نو یو کم سلویخستا دی او یوا دا دا زکاة نکورا ومما بازی دا دینا دا دین پارا دا دنیا دیر خوگا دا
نو الله دې خپلو بندګانو سره احسان کړی بنده سره احسان کوم ډېره خوږه ده دا ډېره ستا شوه دا لږه زما لار کې ورکه صحیح ګوره الله بنده سره هر وخت کې احسان کوي بیا داسې دا اعطا چې ده نو دا به ورکې چرته ای فی طاعت الله پر رضا د الله به ورکې لا ریاء ولا سمعة دا به داسې نه ورکې چې پلانې خو ډېر ښه سړی دی ګوره دی داسې زکاتونه وباسي نه نه ریا به نه کې ښودنې دپاره کار به نه کې کار به د الله د رضا دپاره کې دویم نمبر هلکه دا ورکول به کله انفاق واجب وي لکه زکات سرسایه فدیه دا واجبه ده او کله دا نفقه په والدینو باندې او په بچو باندې په مور او پلار باندې خرچه کول په بچو باندې خرچه کول دا ګوره واجب دي په سړي دا لازم دي ښځه دې وکړه د ښځې مالک شوې اوس در باندې واجب ده دې له به ډوډۍ ورکې دې له به جامې راوړې دې له به پیزار راوړې مسله به درته رستو تفصیلي کوم انشاءالله الرحمن څنګه جامې به ول اخلي څنګه ډوډۍ به ورکې څنګه پیزار به ورکې ٹھیک ده ما سره چې ترجمه وکړي کور به دیم ټیکي مې بل سره جنګ منګ نه کوي مسله به سموي ښه نو دا واجب ده او کله به وګوره دا نفقه به کله مستحب وي ښه لکه په خپلو بچو باندې فراخي کول فراخه ډوډۍ به بچو ته ورکې حساب او کتاب به سره ډېر نه کې ښه دا خو پرون راوړي دا نن ولې خلاص شو نه نه دا خو کور دی که نه ګوره جاخې مه کوه نو فراخي کوه یوه خپل خپلوانو سره به کله کله نیکي کې کله به مسکینانو او ګاونډیانو سره نیکي کې نو دا ټول په مستحباتو کې داخل دي ښه نو دا ورسره لازمه ده کله به در باندې استاجي صدقه او نفقه واجبي کله به مستحبي طالب دې په کوڅه کې आवाज کوي وظیفه راکوي الله مو بخه نو احسان کوه ولا ورکه ډوډۍ ولا ورکه که پوره نشي ورکولی نیمه ولا ورکه ترکاری ورته ورکه که ډوډۍ او ترکاری نه طالب په خوشحالۍ رخصت کا ورته وایي بس لا نه ده تیاره شوې بیا راشه مسافر درته آواز وکړه ډوډۍ راکه نو ډوډۍ ولا ورکه احسان ورسره وکړه نیکي وکړه مسکین دی ولیده ډوډۍ ولا ورکه احسان ورسره وکړه الله به د دې بدل کې درکوي ښه نو ومما رزقناهم بعضې د هغه نه چې درکړی دی موږ تاسو ته ینفقون د هغې نه خرچه وکئ نو رزقناهم اعطیناهم چې ورکړی دی موږ دی ته ورکړی دی موږ دی ته نو څه هر هغه شی ما ینتفع به الحی هر هغه شی چې ژوندی انسان پې ګټه اخلي دا رزق دی ګوره رزق صرف ډوډۍ ته نه وایي دا ساده رزق دی وروره ځکه فایدې را کړې ده که نه ځان پې ګرم کړی دوړي نه مې پې ځان بچ کړی دا وسکټ وروره دا رزق دی پیزار رزق دی دا جامې رزق دی کور اوبه لوښي هر هغه شی چې تا له ګټه درکوي او ستا د نفع دپاره دی دا په رزق کې داخل دی نو د رزق به قدر او احترام کې کبر به پې نه کې ښه یو ځای کې ناستم افغانانو سره پوهېږې یو افغاني شین چای راوړه ویلې په دې خو کبر نه کېږي معنا دا که دې ته سپک ګورې نه نه ګناهګار کېږي ما ورته چې دا شین چای د ناخوا کوم ستا ګزاره کېږي ویلې ولا که مې ګزاره خو وشي ما وی چې ګزاره دې پې نه کېږي په رزق کې داخل دی او چې رزق کې داخل شو ګوره سپک ورته نه شي کتی داسې ونه وایي چې دا خو وروره بشنه چای ده صحیح ځینې خلک وایي بس وچه ډوډۍ خورو نو دې باندې خو کبر نه کېږي ولې پې نه کېږي دا وچه ډوډۍ هم په رزق کې داخله ده هر هغه شی چې تا له ګټه درکوي دا په رزق کې داخل دی ومما رزقناهم او بعضې د هغه نه چې ورکړی دی موږ دوی ته ینفقون خرچه کوي دا 3 صفته شو 4 نمبر والذین او آکسان یؤمنون چې یقین کوي بما په هغه څیز باندې انزل چې رالیږلی شوی دی الیکا
تاسو ته محبوب علیہ السلام تاسو ته رالیږلی شوی دی چې قرآن دی نو په هغې باندې یقین کوئ قرآن کریم باندې به ایمان ساتي د باندې به یقین کوئ وما انزل من قبلک او هغه چې رالیږلی شوي دي مخکې د ستانه په هغې باندې هم یقین کوئ دا څلورم شو کتاب او د دې کتاب نه مخکې کتابونه ټول کتابونه به سره د انبیاو منې وبالآخرت او په ورځ د آخرت باندې هم دی چې یوقنون یقین کوونکي دي آخرت باندې به یقین کې د آخرت د یقین څه معنا د آخرت د یقین معنا دا ده چې د هغې دپاره به ځان تیارې صرف دا نه ده چې په خوله باندې ووایي چې آخرت منو او د غضب نه یریږو قیامت نه یریږو نه هغې دپاره به تیارې کې ځان به تیار ساتې اوس چې کله دا 5 صفات در کې راغلو الله اوس اعلان کوي اولئک دا کسان چې دي علی هدن دای په هدایت کامل سره دی من ربهم طرف د رب د دینا و اولئک دا کسان چې دي هم المفلحون دای کامیاب دي دای کامیابی اغسطی رب په جنت سره جنت ته به داخل کیږي ها الله مو دې په دې ډله کې شمار کی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و عترته بعدد كل معلوم لك الله جرائم معاف کړي تفسیرات معاف کړي تفسیرات قلمدار فراخ کې د دعا جهان او خیر او خوشحالي منصیبه کې خیر خاتمه بالخير کې الله دې ایمان د زوال نه مو ساتي الله په قدر د حاجت رحمت باران وره الله زموږ په ګناهونو قلم را فراخ کې موږ سره د خپل رحم معامله وکړي خدای دا سختی دا په راحت او په سکون باندې بدله کړي په قدر د حاجت د رحمت او د خیر او د خوشحالۍ باران وره صلی الله تعالی علی خیر خلقه